المؤمنین عمر بن الخطاب فرمایي رضی الله تعالی عنه وی چې کله د ګناه سره مخامخ شي یو ملت دو ملت صبر وکړي ټول عمر به ستاسو خوشحالي ده والا کچیرته د ګناه سره مواجه مخامخ شوي یو ملت دو ملت مصبر ونه کې ټول عمر به په واقع نفس الامر کې ستاسو خفګانونه دي نو صبر عن المعاصي په هغه ټیم کې انسان له نصیب کېږي اول مالا به تاسو لا به نور ملګرو لا چې موږ د ګناه نه بچ کړی شو چې کله په واقع نفس الامر کې لس کارونه ابن قیم سے فرمایي مسلمان سړی وکړي اول قباحت د ګناه په ضرر باندې شیخ الاسلام ابن قیم سے فرمایي په جواب الکافی کې وکړه چې انسان د نظر کنټرول ونه کې بد نظری وکړي د دې انسان په دې غړ کې سل مرزونه پیدا کېږي نو د ګناه په ضرر باندې علم لري یو ورځ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مجلس کې ناست دي ملګرو له ویل چې منل مفلس دا مفلس څوک دی صحابه جواب وکړي یا رسول الله هغه انسان چې پرش نشتري هغه انسان چې ظرف نشتري هغه انسان چې درهم نشتري هغه انسان چې دینار نشتري رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ودا نه دي هغه انسانان چې ډیر عملونه به کړی د غرونو په اندازه باندې هغه له ورکی پر دې قرض په پاتې د په دې سټ باندې دغه ګناهونه کیدي او جهنم له به ورسي اسمه تاسو مجلسونه ګوره غیبت د امامنا وسيدنا امير المؤمنين امام بخاري رحمه الله داغه په منقبت کې دا صراحتا ذکر شوی دا وی دقه واځي امام بخاري رحمه الله چې کله بالغ شو الى يوم وفاته د اچا غیبت ونکي تقبل مجلس باندې سلیریش ګنټي وګوره صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله وی کچرته دغه صفات په دې کې موجود دا غیبت دي وی دا صفات چې په دې کې موجود و ذکر کا اخاک بما يكرهه ستا یا دول یو مسلمان رول په یو صفات چې غیبت غني دا غیبت دی و الا کدا به موجود نه به خو بهتان دی زنا چې وکړو وکنه د الله نه غوښته ما بده کی لیکن چې کله د غیبت وکي د علماء مسأله ده ترڅو پوری چې د هغه انسان نه تابع کنه غوښتي نه الله عز وجل تعالی معاف کوي اگر کہ امام ابن رجب حنبلی رحمه الله فرمای امام غزالی رحمه الله فرمای کہ سړی چرته د شی ویلو د هغه روایت نه استدلال کړي چې یا رب مالم بکنه وکا زما د مسلمان رول بکنه وکا چې ما غیبت کړي دي امیدوار چې تابع الله عز وجل نه معاف کوي څومره غیبتونه منکو دویم په هغه وخت کې انسان د ګنا نه بچ کیږي چې کله په دې انسان کې د رب العالمین حیا موجود وي حیا څه معنی انقباض النفس عن ارتكاب المكروه دا خپل نفس د بد کارونه منع کول ابن حجر اسقلانی فرمایي فتح الباری کې خلق د شي اخلاق دي چې تا د ګنا نه منع کی جنید بغدادي رحمه الله فرمایي وی چې انسان د رب العالمین په انعاماتو کې سوچ وکي او په خپل تقصیراتو کې سوچ وکي د دې دوړو نه چې کوم حالات تواری عارض او تر متوجي شو د قلوي له حیا صحیح تفسیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ترمذی کې حدیث دی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورز ملګرو لوي چې اتدرون الحیا حیا تاسو پیژنئ صحابه ظاهری معنا واخص رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلنا حیا دې ته ویل کېږي چې انسان د سر حفاظت وکي او حق اندامونه چې بر سر کې دي غلط استعمال نه کی د خېټې حفاظت وکي مرګ یاد کی د آخرت د پاره کار وکي وې دغه انسان حیا نه کوي او دریم انسان د ګنا نه په هغه وخت کې منشي چې کله انسان د هغه نعمت لحاظ وکي چې کوم رب العالمین تعالی درکړي دی حدیث مسند احمد کی راځي امام اهل السنه والجماعت احمد بن حنبل په خپل مسند کې ویل تقریبا 13 احادیث شاخه به راجمه کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله انسان ګناه کوي د دې نتیجه بدای د رزق کړي د ژوند تنګي دا رب العالمین د انسان له متوجي کی د سبب بارکه تاسو ګرم دغه د مستوري او شام علاقه وا څنګه باغونه و مفسرین لیکلي دي کړي وسړي په سر په ټوکري وا دیو زنانه په سر په ټوکري وا او د باغ د دې سر په شروع شو حق سر له وتره د بر ورونه په کې د میوه را پریوتی هغه ټوکري ټکیدله په خلکو کې سپګ نه وي هغه کې نور حشرات نه و دې طرف باغونه لیکن کله ګناهونه شروع کړ الله عز وجل هغه ټول اسمه کې دی واقع او داګونه ته جوړ کړ او څلورم سړی رب العالمین نو ویریږي چې الله رب العزت ډیر لوی دی په دنیا کې دی معمولی بادشاہ نه دی معمولی وزیر نه دی معمولی رئیس نه دی د شي انسان چې هغه چاره پر خبره وړي څنګه مونږ یې په دې ټول بادشاہانو کې لوی بادشاہ په دې ټول قدرتونو کې لوی قدرت والا په دې ټول علماو کې اوچت علم لرونکي داغه نه یې په دې ځل کې وساته من الخاشعين مفسرین د دې په تشریح کې لیکي خاشع انسان کوم انسان ته ویل کېږي
وی چې کله انسان نه ګناه وشوه د رب العالمین نه بخښنه وغوښته 50 کاله وروسته دله بیا خپله ګناه رایاده شوه په دې وخت کې د رب العالمین نه دا ویرېږي وژاړي او ووایي چې الله زما هغه ګناه ماله معاف کړه سلف هغه په 80 کاله وروسته خپل ګناه په باره کې یریدل موږ سبا ګناه وکړو غرمم دی یاد وتی غرمه دی یاد وکړو ماښامم دی یاد وتی بلکې ګناه موږ له ګناه په نظر باندې ښکاري نه عادي شوي ورسره عبد الله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي هغه فرمایي وی چې کله د انسانانو د زړه جوړ و د ایمان کیفیتونه برابر و معمولی ګناه ورته رسي معلومېدله که په سره چې غرې خودلې شوی دی خو چې کله زړونه خراب دي د ایمان کیفیت ګډوډ شوی دی ګناه موږ له دې ښکاري لکه مچ د پوزې په یو جانب باندې دغه شمبرې بل جانب باندې موږ تاسو ټول په دې کې ورواخلو او پنځم سړی به د ګناه نه په هغه ټیم کې بند کړی شي چې کله دغه انسان د رب العالمین سره محبت وساتي شپږم پر خپل بدن باندې شفقت وکړي چې سبب دا جهنم له غورځي کې ولي غون د قران او سنت پر درسونه کې کینا اتم د ارچا خوراکونه مکوا نه هم واړو امیدونه ساته او لسم خوي ایمان ان الله مع الذين اتقوا د رب العالمین د کومت د اصول لپاره اساسي بنیادی لوی سبب هغه صبر دی